د 1402 هجري لمریز کال د لیندۍ په 25مه د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی مولوي امیر خان متقي او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رشید مرادوف او مل پلاوي د تورغونډې په بندر کې وکتل. د لیدنې په لړ کې افغان لوري د ښاغلی مرادوف او مل پلاوي د ښه راغلاست ترڅنګ دروند هرکلی وکړ. د یاد لیدنې موخه دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او برېښنا په برخو کې د ګډ عملي بهیر څخه لیدنه او وده ورکول وو. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په مشرۍ د دوه هیوادونو پلاوي د تورغونډې بندر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلکي او نورالجهاد سب سټیشن تر کتنې وروسته د ټاپي پروژې د لیک په لارو چارو تورغونډې بندر کې د ریل پټلۍ سټیشن په پراختیا، دوه اړخیزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت په برخو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او هرات ولایت کې د نورالجهاد برق سب سټیشن د ظرفیت لوړولو په اړه هر اړخیزې خبرې اترې وکړې. په دغه خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ د کانونو او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور، د صنعت او سوداګرۍ وزیر حاجی نورالدین عزیزی، د وسپنې پټلۍ ادارې مشر مولا بخت الرحمن شرافت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معین مولا عبدالسلام حیدری او د هرات ولایت والی شیخ نور احمد اسلامجار د افغان لوري لخوا ګډون کړی وو او د ترکمنستان له اړوندو چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په دې ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکمنسیال او پلاوي ته له هرکلي وروسته وویل په افغانستان کې د جګړې له پای او نوي حکومت له تشکیل وروسته اوس د دې فرصت رامنځته شوی چې د ټاپي ستره پروژه له لسیزو ځنډ وروسته د دواړو لوریو په ګډو هڅو عملاً پیل شي. متقي صاحب د افغانستان له لوري د چمتووالي په اړه بشپړه ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نلکي د کیندنې د پیل لپاره د افغانستان اړوند ارګانونو خپل ټولې چارې بشپړې کړې دي او د عملی چارو پیل ته په تمه دي. متقي صاحب د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت پر زیاتوالي هم ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په تورغونډۍ بندر کې د مالونو انتقالات 24 ساعته شي. همداراز د کانونو او پټرولیم وزیر د ټاپي پر اهمیت رڼا واچوله او ټینګار وکړ چې د افغانستان په خاوره کې د نلکي د کیندنو کار عملاً پیل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي عزیزي همداراز چمتووالی وښود چې نږدې راتلونکي کې به په اشقاباد کې د افغان توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وار په ګڼو برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا هر اړخیزې خبرې وکړې. ښاغلي رشید مرادوف له خپلې خوا هم په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د کار د پیل په اړه خپل چمتووالی وښود. ښاغلي مرادوف وویل د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره باید دواړه لوري یوه جامع لار نقشه رامنځته او پلي کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد غواړي چې افغانستان سره ګډه سوداګري تر $1 میلیارډ پورې لوړه کړي. ښاغلي مرادوف په اشقاباد کې د افغان توکو د نندارتون په اړه هم چمتووالی وښود. د خبرو په پای کې متقي صاحب خپل ترکمن سیال ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ پر شریکو موضوعاتو به په مختلفو کچو او برخو کې بحثونو او کار کولو ته ادامه ورکوي ترڅو د دوه هیوادونو لپاره له رامنځته شوو فرصتونو څخه اعظمي ګټه پورته شي. په پای کې یاد لوړپوړی پلاوی د افغان لوري د قدردانۍ او میلمه پالنې څخه وروسته د مخکې شانداره مراسمو په لړ کې خپل هیواد ته ستون شو.